السلام علیکم شاګردانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګلیش جملې دي، لنډې جملې دي د انګلیش سپیکینګ دپاره. تقریبا 50 جملې به په دې ویډیو کې چې ستاسو د انګلیش سپیکینګ دپاره ډېرې مهمې دي. که چیرې دا تاسو زده کړئ بیا به ستاسو د انګلیش په سپیکینګ کې هیڅ مسله نه وي. راځئ دا راسره وایاست، په زور یې راسره وایاست، یو به مو زده کېږي بله به مو ژبه په راوړې، سټیل به مو هم زده کېږي. او کوشش وکړئ چې ویې لیکئ، بیا مو ډېر ښه په ذهن کې کښېني. ډونټ اسک می، زما څه پوښتنه مه کوه. هیټ د واټر، اوبه تودې کړه. هیټر تودونکی، هیټ تودول. ایز انیباډي هیر، هیڅوک شته؟ I didn't see، ما نه دی لیدلی. never tell anyone، هیڅکله هیچا ته مه وایه. never، هیڅکله. I don't care، زه په کیسه کې نه یم، زه پروا نه کوم. don't force me، ما مه مجبوروه، پر ما زور مه لګوه. don't waste، مه ضایع کوه. او don't، do you know me، ته ما پیژنې، ته په ما باندې پوهیږې. I am not married، ما واده نه دی کړی. اصلي معنا خو دا ده چې زه واده والا نه یم، خو د دې پر ځای استعمالیږي چې ما واده نه دی کړی. I am not married. It can't be، دا نشي کېدلی. It cannot یا it can't be دواړه یو رقم دي، دا نشي کېدی. I think it is، زما په خیال دا دی. I am glad، زه خوشحاله یم. Nothing to say، د ویلو دپاره هیڅ نه لرم. Let me alone، ما پرېږده یوازې، ما یوازې پرېږده. Let معنا د اجازت دپاره استعمالېږي، ما ته یوازې اجازت راکړه چې داسې یوازې یمه. Go home early، کور ته وختي ولاړ شه، ژر ولاړ شه، وختي ولاړ شه. Don't disturb me، ما مه په عذابوه، ما ته تکلیف مه راکوه. I am a little busy، زه لږ مصروفه یم، لږ په کار باندې اخته یمه. Can you hear me، آیا ته ما اورې، ته زما غږ اورېدلی سې. You are coward، ته بې زړه یې، بزدل یې، coward. I am leaving now، زه اوس روان یم. From time to time، کله نا کله. It is too small، دا ډېر کوچنی دی یا کوچنۍ ده. It is too expensive، دا ډېر ګران دی یا ګرانه ده. too معنا ډېر. Whom are you talking to، دلته talking مه لیکئ، ته د چا سره خبرې کوې، چا ته خبرې کوې. Keep distance، فاصله وساتئ، واټن وساتئ. خاص کره کرونا په وخت کې دا جمله ډېره استعمالېدله چې لرې لرې سره اوسئ. I am fine، زه ښه یم. Are you ill، آیا ته ناجوړه یې، مریض یې. I know his likes، زه د ده رضا خوښي ماته معلومه ده چې د ده څه شی خوښېږي. likes، پسند، خوښي. This is what I wanted، دا هغه څه دي چې ما غوښتل، چې ما انتظار کوی. I wanted، چې ما غوښتل. I want to know، زه غواړم وپوهېږم، زه غواړم وپېژنم. Look outside، د باندې وګوره. How did this happen، دا څنګه پېښ شول. Is this seat empty، آیا دا سیټ خالی دی. empty، خلک یې empty بولي، دا empty ویل کېږي. What do you think، ته څه فکر کوې، ته څه خیال کوې، ته څه چرت وایې یا سوچ کوې. What do you think. May I sit here، آیا زه دلته کښېنستی شمه. may د اجازت دپاره چې موږ may I come in، may I go، آیا زه تلی شمه، د دې دپاره د استعمالېږي اجازه ته. Whom are you talking with، ته د چا سره خبرې کوې. who معنا چاته. No one came yet، تر اوسه څوک نه دی راغلی، تر اوسه څوک نه راغلی. Shall I open it، آیا زه دا خلاص کړمه. Shall I bring it، آیا زه دا راوړمه. Shall I bring it.
Are you there? آیا ته هلته یې؟ Come with me. زما سره راځه. زما سره راشه. د دواړې معناوې ورکوي. Don't be angry. خوا مه بدوه. ناراضه کېږه مه چې خوا بده نه کړې. Time is up. وخت پوره دی. up پوره ختم دی. Your time is off. ستا وخت ختم دی. Your time is off. ستا وخت پوره دی ختم دی. Think again. بیا فکر وکړه. دویم ځل فکر وکړه. Calm down. خاموشه سه چپ سه. دلته دا L silent دی. Calm down. L نه کې ویل کېږي لیکل کېږي ویل کېږي نه. Go and take rest. ولاړ سه او ارام وکړه. ورسه ارام وکړه. Don't doubt me. پر ما شک مه کوه. Be silent دی په دې کې doubt. We don't know. موږ نه پوهېږو. موږ نه یو په خبر. We don't know. It is too hard. دا ډېر سخت دی یا سخته ده. Drink water while sitting. په ناستې اوبه وڅښه. په داسې حال کې اوبه وڅښه چې ناست یې. While په داسې حال کې. Look at me. ما ته وګوره. Don't talk too much. ډېر خبرې مه کوه. Keep doing it. کوه. کولې جاري وساته. دا و د نن سبق. تر بل سبق پورې ښې چارې. ویډیو لایک کړئ. خپل اظهار په کمنټ کې وکړئ چې زموږ سبق مو خوښ شو که نه.